موږ د کټینا شمال خواته 300 میله لرې د مسقله پر خوا روان یو چې دا ځای برطانویانو امریکایانو ته د 2010 کال د اپریل په میاشت کې سپارلی. د مسقله نوم خپله د قلا په معنا دی او دا په دې ساحه کې د امریکایانو د عملیاتو مرکز دی. قومندان کانوی د دریمه بحري پوځي ډلې دوهم مشر دی. نو دا هغه ځای دی چې په سپینه ماڼۍ مشهوره و که نه؟ هو دا سپینه ماڼۍ ده او تر کومه چې زه خبر یم دا ځای د یو کال لپاره د قومندانۍ په توګه استعمالېدی. دا ځای په ټوله مسقله کې تر ټولو ښه منظره لري. معلومه ده چې په تیرو کلونو کې دلته ډیر خلک اوسېدلي، په خاصه توګه امریکایي پوځیان. دا د رویل انګلینډ ډلې نښان دی چې زما د خپلې سیمې ډله ده. په دې ټولو ودانیو کې داسې نښانې شته چې ورڅخه ښکاري دلته یو څوک اوسېدل، لکه د طالبانو نقاشۍ، د برطانویانو، همدا ډول یو څه د امریکایي پوځیانو نقاشۍ هم شته. اوس په پورته وخیزو. دا ځای زما نه په یادېږي. نو ته به په دې ځای کې یو څه راحت احساس کوې که نه؟ هو دا ځای د دې ساحې قومنداني ده او دا بیا د مسقله غر دی چې ورته د ډوم غر هم ویل کیږي. هو یو څو واره ورختلی یم او شاوخوا یې هم ګرځېدلی یم. هو دا ارامه ځای د مسقله د تیر جنگي تاریخ سره ډیر توپیر لري. دا ځای د طالبانو تر واک لاندې و او برطانوي پوځ دلته ډېرې سختې جګړې کړي او اوس هم دا ځای د مجرمانو او طالبانو لپاره یو ستراتیژیک موقعیت دی. 3 کاله مخکې زه په همدې ځای کې له ډلټا ډلې سره وم او پر موږ د راکټ ټکان وسول. دلته اوس هم کله کله کار خراب شي. تقریبا یو میاشت مخکې هلته پورته د دې کندې ترڅنګ موږ پر یو ماین ور برابر شو او له دې پرته دلته نور ډېرې حملې هم کیږي. موږ هغه کارونه چې برطانوي پوځیانو شروع کړي ول پر مخ وړو او بله دا چې موږ امنیتي پوکاڼه 8 کیلومتره هغه خواته چې د ډوم غره لویدیځه برخه راځي وړې ده. برطانویانو د مسقله یوه کوچنۍ حصه په خپل کنټرول کې درلوده او امریکایانو دا ساحه 15 مایله غځولې. زه د امنیتي پوکاڼې د امنیتي ساحې جنوب ختیځ څنډې ته چې پکښې د معراج په نوم یوه پوځي پوسته ده روان یم. د معراج پوسته یوه نوې پوسته ده چې د 8 ډلګۍ پوځیانو جوړه کړې. دا تر هغه ځای ډېره لرې ده چې زه 3 کاله مخکې تللی سوی. د هغه ځای نیول یوه سخته جګړه وه او زموږ په ګمان هلته د طالبانو ډېرې کورنۍ اوسېدې، نو په همدې خاطر یې ډېره سخته جګړه وکړه چې دا ځای له لاسه ورنه کړي او تر اوسه پورې هلته ډېرې جګړې کېږي. او دا هغه ځای دی چې موږ ورته روان یو؟ هو همداسې ده. د هغه ځای پلاټون ډلې مشر ډېر تکړه سړی دی. دی تقریبا 6.5 فوټه جګ او شاوخوا 200. زه به د ده شاته ورک سم. هو نو یو غټ سړی دی او د ده نوم ټورپیری دی. د ده رتبه څه شی ده؟ دی ډګرمن دی او اوس د دې پوستې قومنداني کوي. د امریکایانو د عملیاتو او د دوی د تجهیزاتو په اړه مې ډېر اورېدلي، نو غواړم چې ووینم چې د دوی او برطانویانو ترمنځ څومره فرق دی. د کیلو ډلې دا ومنله چې د 1 هفتې لپاره زما کوربه وي. دوی د مسقله په جنوب ختیځه برخه کې دي چې د دې جګړې لومړی خط دی. تقریبا 1.5 ساعت کېږي چې موږ له پوځیانو سره په سفر کې یو. 3 کاله مخکې یې هیڅ امکان نه درلود چې په دومره فاصله کې دي پر موږ برید نه وای سوی.
نو ښکاري چې په 3 کلونو کې چې زه دلته نه وم او هغه پوځیانو چې دلته جنګېدلي او قرباني یې ورکړي دلته څومره بدلون راوستی او امنیتي ساحه یې څومره پراخه کړې. معراج ته ښه راغلاست. ته به ډګرمن تیر یو ټوی یې که نه؟ ستړی مه سې. هم ستړی مه سې. لکه چې یې وینې دا زموږ ځای دی او له دوړو ډک دی. دا ستا کور دی؟ هو زموږ کور دی. له کومه چې تاسو د دې ځای مسؤل یاست نو تاسو به تر کومه دلته پاتې سئ؟ یعنې د خپل سفر ټوله موده به دلته یاست که نه؟ فکر کوم چې ټول سفر به همدلته یو. موږ لومړی پوځي ډله یو چې دلته اوسېږو. تر دې مخکې دا ځای د طالبانو په واک کې و او په دا کور کې چې موږ اوسېږو د طالبانو د قومندان کور و او نوم یې معراج و. نو ځکه دې پوستې ته د معراج نوم ورکړل سوی تر څو دوی راوپاروو. لکه وینې چې دا اولنی قرول دی چې پکښې هر وخت پوځیان موجود وي او موږ خپله یو لوحه هم لرو. ښه. نو د امنیتي پوقاڼې د ساحې د پوښښ په لحاظ موږ د پوقاڼې په آخري حصه کې یو. هو په آخره حصه کې یو. هغه کورونه وینې دا تور ټکی چې ښکاري. ښه دا مخامخ ستا د 12 بجو خواته له هغه ځایه پر موږ 100 واره د راکټ او کلاشینکوف بارونه سوي. نو ښه پر څوکه اوسېږئ. همداسې یې بوله. ښه نو مخ ته ځو. یو څو هفتې مخکې دا پوسته تر یو اوږدمهاله برید لاندې راغلې وه. په هغه ځای کې یو چاودنه وسوه. و کېدای سي دا کوم مین وي. دریمې پوستې آیا دا برید پر موږ و؟ شاید زموږ پر پیرا و. ما ته 15 دقیقې وخت راکه. 15 دقیقې کېږي چې موږ دلته راغلی یو او هغه خواته مې چې وکتل یوه دوړه پورته سوه چې د ماین چاودنه وه. او تیر یو وارخطا سو چې دا د ده پر ګزمه نه وي سوې. اماده اوسئ. دا پوسته د جنگ په لومړي خط کې ده او طالبان د دې دیوالونو تر شا ماینونه ښخوي او تر اوسه پورې د کیلو ډلې د ماینونو په پټاونو کې 3 کسان وژل سوي. څه کیسه وه؟ زموږ کسان په پیره وتلي خو د شمال خواته دي. نو زموږ په نظر دا د ماین چاودنه وه. کله کله داسې کیږي. نو آیا دا د ښخولو په وخت کې وچاودېد که عام وګړي ور برابر سول او که د ګرمۍ له وجې وچاودېد؟ هو کله کله داسې کیږي چې کومه وزه پښه پر کښېږدي او مین وچ وي او هغه بله ورځ مو ولیدل چې یو چا مین له یو ځای څخه بل ځای ته انتقالوي او پرې پټاو سو. ښه خبره دا ده چې د کیلو ډلې کوم غړي ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. نو موږ به خپل سفر ته ادامه ورکړو. سمه ده. دا پوسته مخکې د طالبانو مرکز و او نوم یې هم د طالبانو د مشر د مستعار نوم څخه چې معراج دی اخیستل سوی. نو دا ځای به د راروانو 2 میاشتو لپاره د کیلو ډلې د 45 پوځیانو کور وي. تاسو ښه یاست؟ دا زما پوځیان دي او دلته له ګرمۍ څخه راتښتېدلي. که نه وارګزه له خلکو سره ډېر نه دي بلد. د کیلو ډله د دریمې ډلګۍ امریکایي پوځیانو څخه دي او له ټوکو دوی ځان ته 3 نمبر مردارخواره وایي. د امریکایي سمندري ځواکونو طرز او طریقه دا ده چې په سختي کې ژوند وکړه او کلک ووسه. مننه چې اجازه مو راکړه چې له کیلو ډلې سره یو موده تېره کړم. مننه. موږ هم دلته یو کوچنی شاور جوړ کړی او یو څو شمسي مې ورته لګولي دي. دوی یې استعمالوي هم او که نه؟ کله ناکله. نو که موږ یې استعمال کړو بیا موږ ته مردارخواره نه ویل کېږي. او دا تشناپونه دي. نو تاسو د ډکو امتیازو لپاره پلاستیکونه استعمالوئ او که یې همداسې په ځمکه کوئ؟ نه موږ په بیلرو کې سوځو. ښه تاسو خپل هغه په بیلرو کې سوځوئ؟
په بیلرون کې د دې هر څه سوځول جدي ناروغي رامنځته کوي او له دې خاطره ډېر پوځیان له جنګه پاتې کیږي. نو د دې ستونزې د حل لپاره امریکایانو مخصوص پلاستیکونه جوړ کړل، خو برتانویان بیا دا بې ارزښته بولي. همدا تاسو وایي چې د سوټو پلاستیکونه مو جوړ کړل؟ هو خو له موږ سره په کافي اندازه پلاستیکونه نشته، نو موږ تر هغو چې دا پلاستیکونه راسره وي استعمالوو او چې بیا کوم عملیات نه وي بیا له دې بلې لارې کار وباسو. نو آیا تاسو دلته د استفراق ناروغي چې موږ ورته DNB وایو نه ده درلودلې؟ ولې نه؟ هر وخت وي، بې حسابه، تقریبا په هر 2 یا 3 هفتو کې وي او تر 4 ورځو دوام کوي. زه په دې چورت کې سوم چې زه او زما ډله به چیرته ویده کیږي. دا زموږ د لویو وسلو له بریدونو څخه د پناه ځای دی، نو دا ځای موږ تاسو ته د اوسېدو لپاره ټاکلی او په دې ځای کې دا تر ټولو د امن ځای دی. نو دا زموږ کور دی. موږ دلته کانکریټي دیوالونه نه لرو او په کافي اندازه لرګي او اوسپنې شته چې تاسو وساتي. نو موږ به پر ځمکه ویده کیږو؟ هو، له موږ سره په کافي اندازه کټان نسته، نو اکثره پوځیان پر ځمکه پرېوځي. یعنی کټان نسته؟ که کټ غواړې زه به خپل درکړم. نه اړتیا نسته. یو نیم ساعت کېږي چې موږ دلته راغلي یو او باید دا ووایم چې دا ځای له هغه څخه چې ما تصور کړی و ډېر مردار او ناپاکه دی. دا خلک د دریم نمبر مردارخورو په نوم مشهوره دي. نو دلته ډېره ناپاکي ده، خو دا د دوی کلتور دی چې کلک عادت سي او دوی همداسې دي. پر دوی ډېر حملې نه کېږي او دشمن د دیوال 200 متره هغه خواته دی، نو دوی تقریبا د دشمن تر شا پراته دي. نو دوی د حالاتو مطابق ژوند کوي. روانه ورځ سهار وختي زه له کلو ډلې سره د یوې پیرې لپاره یو ځای سوم. د امریکا سمندري ځواکونه د امریکا یو له ډیرو پیاوړو ځواکونو څخه دي او د دوی شعار دی چې لږ خو پیاوړي پوځیان، او دوی له 1950 کال راهیسې د امریکا په هر یوه جګړه کې جنګېدلي. دوی کېدای سي چې په شمار کې کم وي، خو بیا هم له ډیرو برتانوي پوځیانو څخه تکړه دي. دا د معراج پوسته ده او زموږ هدف شمال ختیځې خواته په 1 کیلومترۍ کې دی. دوی نن د طالبانو د یو مشهور قومندان په نیولو پسې راووتل. موږ ته خبر راکړل شو چې حاجي کامل چې تاسو به یې ټول پیژنئ د دې ساحې کورونو ته راغلی. نو غواړم چې ووینم څه کیسه ده. د دې عملیاتو مشري د قومندان ګزیل په غاړه ده. که په ما هر څه وشول زما ټول مهم شیان زما سره دي. د جګړې کتاب، نقشه دا زما په مخې جیب کې دي او GPS مې دلته دی او یو څوک باید زما برچه راواخلي او تر څو چې زه دلته یم برچه به مې همدلته وي. موږ اوس د باندې روان یو. Roger, 3-2 out. Go on, baby. طالبان 4 ساعته د معراج پوسته تر نظر لاندې لري. نو هر وار چې پوځیان د باندې وځي دوی له یو منظم کمین سره د مخ کېدو په خطر کې دي. نن د سنایپر ډلې 2 طالبان ووژل. کېدای سي چې مخامخ جنگ ونسي، خو پوځیان باید ډېر احتیاط وکړي ځکه دوی دښمنان راپارولي او دلته کېدای سي چې داسې خلک وي چې وغواړي له دوی څخه خپل غچ واخلي. دا د امریکایانو د جګړې لومړۍ کرښه ده. موږ دې ته د مرګ سوری وایو ځکه دوی له دې ځایه سر راپورته کوي، پر موږ برید کوي او بیا بیرته د دیوال تر شا پټیږي.
د برتانویانو د پیرې په شان دلته هم د ماین خطر سته. زه په تعجب کې سوم چې امریکایان د برتانوي پوځ په شان د پیرې په مهال ماین پاکي نه کوي. دا هلکان چې روان دي د دې ځای ماین پاکي نه کوي او دا که برتانویان وای دوی به لومړی دا ټول ځای ماین پاکي کړی وو. دوی وایي چې موږ خبر یو چې په دې ځای کې ماین نه ښخیږي، خو بیا هم دوی څنګه دومره مطمئن کېدای سي؟ دا د دوی زړورتیا ده او دوی زما مخ ته روان دي. او بیا له موږ څخه وغوښتل سول چې تګلاره بدله کړو او له دې پټي څخه ووځو، او دا چې په مخ کې مو څوک نه ول نو موږ هر یو په مختلفو لارو روان سو. هیری ولې موږ په داسې لار روان کړي یو چې تر اوسه ماین پاکي پکښې نه ده سوې؟ خو دلته بیرته نور شیان آشنا کېږي، نو ورته سخته ده چې دلته دې ماین ښخ کړي. خو دا ځمکه نرمه ده نو کېدای سي چې دلته ښخ کړای سي. له دوی سره پیدا کول له برتانویانو څخه ډېر فرق لري او دا ځای هم ډېر بدل دی. موږ همدا اوس له دې پټي څخه راتیر سو بغیر له دې چې ماین پاکي وکړو او ویې ګورو، او دوی وویل چې دلته ماین ښخول مشکله ده ځکه ځمکه ډېره نرمه ده. خو بیا هم دلته 3 کسان په ماینونو ووژل سول او ډیرو کسانو په همدې ځای کې د خپل بدن غړي د ماینونو له وجې له لاسه ورکړل. د دیونو شاته کور آیا دلته څوک ژوند کوي؟ پوځیان لا د طالبانو د مشر حاجي کمال په لټه کې دي. نوم یې حاجي کمال دی. تاسو د دا نوم والا پیژنئ؟ نه؟ ته خبره چې دلته څوک اوسېږي؟ اخري وار څه وخت ورڅخه خبر سوې؟ چپ لاس یې راکئ، د ده زه نه یم خوښ. خیر دی، مشکل نسته. دې هلک ما ته خپل چپ لاس را مخته کړ لکه زه چې د ډاک یم. په چپ لاس خو دوی سنجاوی که نه؟ زه چې لاندې خواته روان شو. These are things that will set an idea off. موږ له نږدې کلي څخه بیرته خپلې پوستې ته راغلو او عامو خلکو موږ ته په تریو تندي کتل. دوی نه غواړي چې پوځیان دې دلته وي او دا د دوی له سترګو څخه ښکاري. دوی که څه هم یو څه موسکي کېږي خو بیا هم دوی موږ دلته نه غواړي. خو دا ډېره حیرانونکې نه ده. په دوی کې اکثره پر خپل ژوند بیریږي ځکه دا کوچني کلي د طالبانو تر واک لاندې دي او بېشکه په دوی کې بیا بعضې طالبان هم دي. همدا اوس زه د کیلو ډلې سره له خپلې لومړۍ ګزمې څخه راوګرځېدم. وروسته له یوې اوږدې او ګرمې ورځې زه خپل د ماخوستن ډوډۍ ته انتظار یم. له برتانویانو څخه مې اورېدلي چې امریکایانو ته تازه غوښې راځي. خو کله چې پخلنځي ته ورننوتم نو یو څه ناامیده سوم. سلام الکانو، راغلم چې ووینم څه مو پخ کړي. نو دا څه شی دی الکانو؟ د غوښې قورمه ده. ښه، د غوښې قورمه او کچالو، ښه لوبیا او یو څه پای نومې خواړه. هو، نو ستاسې مکمل سفر به همدا خواړه وي که نه؟ هو نو. ښه، غټه غوښه او چرګ،
او دا بیا کوم وخت تاسو ته بیا خوند او تکرارېدونکي سي؟ تقریبا اولې 2 هفتې. د دې خوړو د خوند په اړه څه نظر لري؟ که له 1 څخه تر 10 پورې درجه ورکړئ. زه وایم 5. بیرته خپل کورونو ته ولاړ سئ نو لومړی به څه شی وخورئ؟ زه به مکډونالد، برګر کینګ، پیزا هات، غټه غوښه او ایسکریم مې بیخي ډېر یادېږي. Ice cream every day. Ice cream, right? Ice cream. Ice cream. Ice cream, man, yeah? Yeah. Cold, yeah? کلونه چې زه دلته راځم ما به دا اورېدل چې امریکایان تر برتانویانو ښه ساتل کېږي، ښه خواړه ورکول کېږي. Generally in terms of kit and living accommodation than the UK get. But خو زه وایم چې دا حقیقت دی چې هر څومره ته دښمن ته نږدې کېږې هماغومره حالات هم درته سختېږي. او نه تنها د جنگ په ډګر کې بلکې په پوستو کې هم. all round, not just out on the ground, but also when you get back to the patrol base. روان سهار قمندان ګزال ماته د کېلو ډلې د خوښۍ او ویاړ ځای راښیي. له کومه وخت چې اوباما دلته نور عسکر راستولي چې ورته د سرج پوځیان ویل کېږي، امریکایان توانېدلي چې طالبان پر شا کړي. موږ اوس د دښمن په ساحه کې یوې لرې پوستې ته روان یو. ګزال او د ده کسان به دلته د 6 ورځو لپاره پاتې سي. دا د غونډۍ پر سر زموږ ماڼۍ ده او د 3 ډلو په واسطه په 2 هفتو کې په لاس جوړه شوه. تا دلته مهمات څنګه راورسول؟ موږ یو لوی قطار دلته راوستی وو او ټول مهمات موږ ښکته کړل. او تا بیا دا ټول په خپله سره برابر کړل که نه؟ هو، ټول شیان موږ په خپله آماده کړل. دا زموږ کور دی. پی بي میراج خبر اوسئ، موږ د پی بي بیلې پوستې ته راورسېدو. دا پوسته یو ډیر مهم موقعیت لري او د هغه 2 سړکونو په منځ کې ده چې طالبان به ډیر پر کښته پورته کېدل. زه راورسېدم. دا د دې پوستې دروازه ده او شاوخوا وګورئ. دا ځای ډیر لوړ دی. له دې ځایه د شمال خواته د ډوم غر ډیر ښه ښکاري. په څنګ کې ورسره دا کلي او دا روانې اوبه بیا آن له مسقلا څخه را روانې دي. او دا ځای د سنایپر والا د خوښي ځای دی. د جګې غونډۍ مثبت اړخ دا دی چې له دې ځایه دښمن ډیر ښه ښکاري او برعکس ته هم دښمن ته ښه ښکاري او په دې پوسته هر وخت حملې کیږي. کله چې موږ بیرته را روان وو پوځیانو یو مشکوک موټر ودرو. زه به د ده سره وغږېږم، د ده او د ده د موټر تلاشي به هم واخلم. پای ښه غوږ ونیسه. زه نه پوهېږم چې ته دلته څه کوې، خو زما دا ستا کار خوښ نه سو ځکه ستا دا موټر او پکښې دا لینونه ما نارامه کوي. آیا ته غواړې چې زما پوځیان ته ضرر ورسوې؟ کار نه کوم، زه غریب مردم یم، زه داسې سړی نه یم، زه د هېڅ طاقت لا نه لرم، زه غریب سړی یم، زه خواري کوم، زما لاسونه. زه پوهېږم چې ته یو کارګر یې او د پیسو لپاره هر څه کوې. غوږ ونیسه، پر دې لاره بیا مه راځه او یو بله لار پیدا کړه او نه غواړم چې په دې لار دې بیا ووینم او که مې بیا ولیدې بندي کوم دې. پوه شوې؟ له دې ځایه ولاړ شه. زه دلته راغلم او ما فکر کاوه چې د امریکایانو او برتانویانو د کړنلارو ترمنځ به ډیر فرق وي، خو نه، دوی ټول روزل سوي پوځیان دي او دلته دوی له خپلو کورونو څخه لرې ځانونه په خطر کې اچوي ترڅو بدلون راولي. د امریکایانو سره زما دلته سخت وخت تیر سو ځکه دوی په سخته کې اوسېږي او کلک خلک دي. پر دوی ډیر حملې نه کېږي خو خطر هر وخت شته او زه ویلی سم چې د دې ځای خلک له موږ سره ښه نه دي. دوی دلته طالبان غواړي نه ایساف.
مخکې له دې چې له معراج څخه راوګرځم ټور غوښتل چې یو شی راوښیي. تر هغه چې زه دلته وم امریکایانو سره په پوسته کې افغان سرتیري هم اوسېدل. دا د دوی نوی تاکتیک و چې افغان پولیس یې د طالبانو په جامو کې دلته ګمارلي ول. زه دلته خلک وینم چې د عامو خلکو په جامو کې دي او کلاشینکوفونه یې په غاړه دي لکه دغه سړی چې وینې. دا څوک دي؟ دوی افغان پولیس دي. آیا دا تاسو ته ستونزه نه جوړوي چې تاسو داسې یو څوک استوي چې لکه طالبان داسې ښکاري او هدف یې هم همدا وي چې لکه طالبان داسې ښکاره سي؟ هو جوړوي یې او دا هم یوه لاره ده چې موږ پر دوی برید کوو. طالبان دوی نه پیژني خو موږ یې پیژنو. دی یې قمندان دی؟ آیا تاسو نه وارخطا کیږئ چې کله د جنگ میدان ته ځئ او په عین حال کې هلیکوپټر والا تاسو وویني او کیدای سي پر تاسو برید وکړي؟ موږ خپل مشاور ته ویل چې موږ دغه ځای ته ځو، دغه نه پاره پر دغه نه بجو ځو، پر دغه نه بجې باندې بیرته راځو. دغه مجامع د سلام خانو دی خواته دي. نو ورته هغه کدی ما ویل، ورته هغه جلا خبر ده، ورته هغه نو سره ویل. دی په دې اړه څه فکر کوي چې کیدای سي پر روانو درو کلونو کې امریکایي او برتانوي پوځ له دې ځایه ووځي؟ او آیا افغان پولیس دې ته تیار دي چې د طالبانو په مقابل کې له دې ځایه دفاع وکړي؟ ورته نو چې نه ټوپک سامي او نه لوجستیک سامي او طالبان بیا په افغانستان کې د دله کسانو سره به څه وسي که داسې وسول؟ یوازې د افغانستان خلک سره پرېښول. نو ورته تر هغه زمانې پورې چې دغه سلاوي راڅخه تر هغه زمانې پورې خو موږ د خپل پر خاورو باندې سر ورکوو. که مړه سو ورته نو خدای ته پاته دی، خدای چې هر څه پکول. ورته تر هغه زمانې پورې موږ د خپل خاورو حفاظت. دا خبره زه ډیره اورم چې ویل کېږي کله چې خارجي پوځیان له دې ځایه ولاړ سي طالبان به بیا سر راپورته کړي او د دې هیواد واک به بیا په لاس کې واخلي. ناټو ځواکونه نسي کولای چې د تل لپاره په دې خاوره کې پاتې سي، په خاصه توګه بیا چې کله سپینې ماڼۍ ویلي چې په افغانستان کې د هر پوځي کلنی مصرف $1,000,000 دی. خو پوښتنه دا پاتې کېږي چې افغان پولیس به په 2015 کال کې وکولای سي خپلې وظیفې ته ادامه ورکړي او که نه؟ نو د دې پوښتنې د جواب لپاره زه روان یم کابل ته چې له هغه چا سره ووینم چې وظیفه یې همدا ده چې مطمئنه سي چې افغانان په خپل پښو ودرېدلی سي او که دوی داسې ونه کړای سول نو د لسیزو قرباني به بې ځایه وي. کابل د افغانستان پایتخت. دا په 2009 کال کې د قومونو د راټولېدو ځای دی. دلته هر قوم خپل دود، کلتور او ژبې لري او د دوی د دې توپیرونو له وجې د دې هیواد تاریخ له جنګونو او بدبختیو ډک دی. همدارنګه دا هیواد ډېر ځله د پردیو هیوادونو تر اشغال لاندې هم راغلی او تیر ځل د روسانو اشغال و چې نښې نښانې یې د افغانستان په هر ګوټ کې لیدل کېږي. په تیرو 10 کلونو کې دلته هیڅ کله هم سوله نه راغلی. نو دا ډیره سخته ده چې دا ویشل سوی هیواد سره یو ځای او اداره کړی سي. خو دلته یو سړی دی چې غواړي همداسې دې وسي. موږ روان یو چې له جنرال کالډویل سره ووینو. دی په افغانستان کې د ناټو د دې دندې مسؤل دی. همدارنګه دی د 2 هوایي ډلې او رینجر ډلې قومندان و چې له دې سره دی د ایساف ډلې تر ټولو د لوړې رتبې افسر دی چې په افغانستان کې حضور لري او د وظیفه تر ټولو سخته ده چې دی باید افغان پولیس او اردو دواړه وروزي ترڅو دوی په 2015 کال کې د دې هیواد امنیت په پوره توګه په لاس کې واخلي. د جنرال وظیفه دی طالبانو ته یو لوی هدف ګرځوي. نو دی چې هر چیرته ځي ورسره په لویه کچه امنیتي کسان موجود وي. دی موافق سو چې له ده سره یو څه وخت تیر کړم ترڅو زه هغه ستونزې چې دی او افغانان ورسره مخامخ دي له نږدې ووینم.
په تیرو 8 کلونو کې موږ له 50,000 څخه زیات نقلیه وسایل دلته افغان پوځیانو ته تسلیم کړي او پر روانو 8 میاشتو کې به 15,000 نور هم دلته راورسیږي. نو موږ به په 8 میاشتو کې زموږ د 8 کلو نیمه کچه نقلیه وسایل دلته راوړو. جنرال کالدویل او د ملګرو ته د دې کار مسؤلیت په داسې وخت کې ورکړل شوی چې پر دوی سیاسي فشار ډیر زیات دی. په نړیواله کچه اقتصادي مشکلات ډیر سوي او په دې جګړه کې ډیرې پیسې مصرفیږي او اکثره خلک دا نظر لري چې دا پیسې موږ په خپل هیواد کې په ښه توګه مصرفولی سو. داسې ګڼل کیږي چې زموږ دلته د اوسېدو مصرف د کال 110 میلیارډ ډالر دی. نو که موږ دا مصرف 1, 2 یا 3 میلیارډ هم راټیټ کړو ډیرې پیسې به بچت سي. دا ډیره زیاته پانګونه ده. د دې کار د کولو لپاره جنرال ته په خاصه توګه په کلني ډول 12 میلیارډ ډالر ورکول سوي ترڅو افغان اردو او پولیس وروزي. په لویه کچه پیسې مصرف سوي کنه د داسې. موږ خپل خلکو ته هر وخت دا وایو چې له دې پانګونې څخه باید خپل ګټه واخلو. لکه موږ چې یو سټاک یا یو ځمکه اخلو نو په پای کې موږ ته ګټه را رسوي. موږ هدف همدا دی. نو له دې هیواده د طالبانو ایستل به موږ ته په کوم ځای کې ګټه ورسوي؟ ګټه به دا وي چې که چیرې دوی وتوانیږي چې طالبان په خپل کنټرول کې وساتي، یعنی دلته به طالبان موجود وي، خو که دوی وکولای شي چې دوی په خپله مخه ونیسي بغیر له دې چې نورو خارجي ځواکونو ته اړتیا پیښ. دا به د امریکایانو ډیرې پیسې بچت کړي. خو ستونزه دا ده چې لکه مخکې هم خلکو لیدلي کله چې روسیان له دې ځایه وتښتېدل له دوی څخه دلته ډیر شیان پاته سول چې پکښې ټانګان او تیارې هم وې. دا ټول خراب سول او د میلیارډونو ډالرو سامان همداسې پاتې او زنګ وواهه. نو ته خو نه غواړې چې له تا څخه دي هم همداسې میراث پاته سي؟ نه، داسې به ونه سي. له دوی سره تقریبا 300 جټ الوتکې وې، 300 دانې، هو، او ورسره شاوخوا 3,000 د مرمیو ضد وسایط ول. او زموږ له نظره له دې ټولو څخه نن هیڅ هم نه دی پاتې. حتی وزیر محمدي چې کله زه ورسره ګرځېدم راته ویل یې هغه څه چې روسیانو دلته کړي باید تکرار نه کړي. نن جنرال ګولډویل روان دی چې په هلمند کې د 2 تعلیمي مرکزونو څخه لیدنه وکړي. خطر ډیر لوی دی. که د جنرال پلان ناکام سي او افغانستان وتوانیږي چې د خپل ځان دفاع وکړي نو زموږ د تیرو 10 کلونو قرباني به بې ځایه وي. موږ له کابل څخه لومړی د باسټن کمپ ته ځو او بیا له هغه ځایه لښکرګاه ته ځو. لس کاله مخکې د افغان پوځیانو شمیر 10,000 و او جنرال کولډویل غواړي چې د 2 لکه کسانو پوځ جوړ کړي. او یو شی چې جنرال پر خبر سو هغه دا و چې 90% افغان پولیس او اردو بې سواده دي. نو د دې لپاره چې یو موثره اردو جوړ کړي د جنرال یو ټکی ته توجه وسوه چې تر د مخکې مشرانو څخه پاتې سوی و او هغه دا و چې دې پوځیانو ته لیک او لوست ور زده کړي ځکه بغیر له لیک او لوست دوی نسی کولای د وسلو زده کړه، د نقشو لوستل، د قانون زده کړه او معلومات راټول کړي. السلام علیکم. جنرال د خلکو د جذبولو قوي وړتیا لري. هر میاشت 2800 کسان داخله کوي. په دوی کې څو کسان فکر کوي چې د لیک او لوست زده کړه د دوی لپاره ګټوره وه؟ کی میتونه که سوال جواب بده؟ The guy is gonna answer the question. پښتو کې یو متل دا وایي د بې سواد او سواد ترمنځ د وړون او بنا خبره ده. نو دلته سواد خو ډېر مهمه ده، په هر ځای کې انسان ته پکارېږي ځکه انسان د سواد لارې کولی چې هغه خپل هر مشکل حل کړي. دا به جالبه وي کله یو څو کسانو څخه وپوښتو چې دوی ولې له پوځ سره یو ځای شول. میخواهیم که اردو ما
ترقی شوه افغانستان وطن خدمت وطن آرام شوه امنیت میخوایم به افغانستان حکومت ترقی کنیم به وطن ترقی خدمت کنیم. ورڅخه وپوښته چې د افغانستان د کوم ځای څخه دی؟ ولایت کندوز. He is from Kunduz province. وسلوالي حضرت امام صاحب. دلته څوک د هلمند څخه هم شته؟ کسی از اربعینتون که از ولایت هلمند باشه. He is from the Gerdsir district. آیا دوی ځانونه د یو قوم یا قبیلې یو حساب بولي او کنه د افغان حکومت پوځیان؟ فعلا کس مربوط داخل اردو شدیم و یعنی یک اردو تشکیل دادیم. چی حالا بهتر بود یا قبلا؟ Now they are good because they joined together. په دوی کې څوک کومه علاقه لري او څو کسان غواړي چې په هلمند کې وجنګیږي؟ Somebody want to go to Helmand, yeah? Thank you very much. ټول نوي پوځیان په 8 تمریناتو کې اچول کیږي. او پولیس هم باید بیا ځلې تمرین راشي ترڅو وکولای شي چې له پوځیانو سره په ګډه عملیات وکړي. آیا دا هغه تمرینات نه دي چې په غرب کې پولیسو ته ورزده کیږي؟ همداسې ده، 10 یا 15 پوځیان یو ځای سره تمرین کوي. دا بنسټیز پوځي مهارتونه دي او د دوی د ژوندي پاتې کېدو لپاره بیا اړین دي. پوځیانو ته تمرین ورکول چې د طالبانو پر ضد وجنګیږي دا د دوی یو کار و. خو د دې لپاره چې دا هیواد د اوږد مهال لپاره وژغورل سي باید بنسټیز کارونه ترسره سي. بله شکه چې تا ته یو ډیره سخته دنده درسپارل سوې ده. هو ډیره سخته ده. موږ خو په پوځ کې را لوی سوي او تر مشرۍ را ورسېدو. خو دا چې له صفر څخه یو ځواک روزي او دا ورخی چې پر ځان به سیاسي او د همدې دپاره ادارې ورته فعالوي، نو دا یو ډیر غټ کار دی او د دې کار د ترسره کولو لپاره یو مشخصه اداره هم شتون نه لري. موږ په دې پوهېدلي چې باید ډیر هررخیزه ګام واخلو. لومړی غواړو چې د روزنې کمپ او ځای ورته جوړ کړو، نه دا چې یوازې د غټو قراردادي کمپنیو سره په اړه قرارداد وکړو. اوس موږ ځایي افغاني شرکتونو ته ویلي چې را دي سي او کوچني ځایونه او برخې دې جوړې کړي. نو ځایي شرکتونه یوازې خپل عسکر یې نه کوي، په اصل کې یې ځایي خلک کوي. همداسې ده، موږ دوی راولو او د ټولې نړۍ څخه انجینران ورسره ملګري کوو چې دوی ته هغه اساسي تجربې وښیي چې دوی اړتیا ورته لري. تر هغه وروسته نو بیا په دوی پورې اړه لري. دوی د یو افغاني زیربنا په حیث مشري په غاړه اخلي، نه د ګډو ځواکونو د زیربنا په حیث. مثلا د لوجستیک سیستم اوس تازه په جوړېدو پیل کړی دی. دغه ډول د روغ ساتنې سیستم، روغتیایي سیستم او دا هغه څه دي چې په دې سرمایه ګذارۍ کې راځي. د بیلګې په ډول د هارویسټرز لاري چې په ننني بازار کې د درنو کارونو تر ټولو قیمتي لاري ده. موږ افغان ځواکونو ته په زرګونو دغه ډول لاري ورکړي دي. اوس پوښتنه دا ده چې آیا دوی په خپله دا لارۍ همداسې روغې ساتلی سي چې که 10 کاله وروسته زه او ته دلته بیا راځو نو موږ به بیا هم دا موټرونه وینو؟ زه غواړم چې د تمویل په برخه کې یو ډیپو وي چې په هغه کې دوی داسې یو سیستم ولري چې پرزې و مستري ته په سم ډول سپاري چې هغه یې د موټر د رغولو دپاره موټر ته ولګوي. خو دا به په 3 کلونو کې نسي ترسره که څنګه؟ هو نه کیږي. که حقیقت وایو او موږ حقیقت وایو او موږ چې څه ویلي هغه دا دي چې جنگي ځواکونه به د 2014 کال په پای کې خپل جنگي ماموریت پای ته ورسوي. خو زموږ هدف په 2014 کال کې پای ته نه رسیږي، بلکې دا د پرمختګ او هغه څه چې موږ یې غواړو یو حرکت دی. له جنرال سره زما وخت پای ته ورسېدی. نو زه غواړم چې ووینم دا نوی افغان اردو څومره وړتیا لري. په 4 ورځو کې افغان اردو یو عملیات ترسره کوي چې دا سیمه له طالبانو څخه ونیسي.
زه به له دوی سره په دې عملیاتو کې یم چې ووینم دا نوی پوځ څنګه عملیات ترسره کوي او دوی څومره تیار دي چې د دې هیواد امنیت په 2015 کال کې په خپل لاس کې واخلي. دا لومړی ځل دی چې افغان پوځیانو ته خپله د عملیاتو ساحه ورکړل سوې، چېرته چې دوی د عملیاتو پلان جوړوي او بیا یې پلي کوي. او د ایساف ډلې رول به دلته دا وي چې د دوی تر شا ولاړ وي او دوی ته تمرین او مشوره ورکوي او یوازې په هغه وخت کې د دوی مرستې ته وردانګي کله چې ورته شدید ضرورت وي. نو دا یوازې یوه بیلګه ده چې په راتلونکي کې به د ایساف ځواکونو دنده دلته څه وي. دا د جانزیب جنګي اډه ده چې د هلمند په جنوب کې موقعیت لري. نو دا یو ستراتیژیک موقعیت دی او دا هډه د لښکرګاه سره په 10 میله کې پرته ده او پوځیان ځکه دلته راغلي چې دا کلی د راکټونو له حملو څخه په امن کې کړي. له دې اډې څخه 40 امریکایي او برطانوي قومندانان د 600 داخلي پوځیانو قومنده کوي. اصلي عملیات په 2 ورځو کې دي خو له هغه څخه مخکې دوی د باندې په یوه پیره باندې وځي. نو پلان دا دی چې موږ له دوی سره د دوی په پوسته کې چې 2 میله لرې ده ووینو. زموږ هدف دا دی چې په یو تعلیمي پیره باندې د ټولي ته ورشو. قومندان A.N. فیشر اوس خپلو پوځیانو ته قومندې ورکوي. لومړی زه غواړم چې کته سم تر څو زموږ لپاره دغه ځای امن سي. زه او 15 شپږ ډله به د دغه 2 کورونو شاوخوا راتاو شو چې زموږ شمال خوا ته موقعیت لري. هغه ځای به په امن کې کړو او بیا به تاسو ته اجازه درکړو چې دغه کور ته ور داخل شئ. کله چې د 23 او 40 ډله د هغه ټولي له قومندان سره وغږیږي نو موږ ته به معلومه شي چې په ځمکه د دوی پلان څه دی او دوی غواړي چې چیرته ولاړ شي. بیا به موږ د هغه مطابق د ده مرسته وکړو. لکه څنګه چې دا د افغان اردو عملیات دي نو د مرسن پوځي ډله به یوازې په هغه وخت کې د دوی مرستې ته وردانګي کله چې دوی وپوهیږي چې د اردو وس نه ورته رسیږي. موږ تمه لرله چې 40 پوځیان به جنګ ته تیار ووینو. خو کله چې موږ راورسېدو نو دلته یوازې 15 کسان وو. قومندان یې هم ورک دی. دی کېدای شي چې ویده وي او یا تللی وي په دا نورو پوستو ګرځي. نو دا د راروانو جنګونو لپاره تیاری دی. کله چې موږ دوی ته ووایو چې په 4 ساعتونو کې ځانونه تیار کړئ دوی ته دا معنا ورکوي چې باید په 48 ساعتونو کې یا کېدای شي 2 ساعتونو کې ځانونه تیار کړي. دا د دوی د عادي ورځو پیره نه ده. یعنی که دوی کوم خاص عملیات ونه لري دوی له دې ځای بیخي نه وځي. دوی له سره له دې نه ویریږي چې له پوځه به وایستل سي چې دا معلومه خبره ده. په حقیقت دا دی چې دوی ستاسو په شان عملیات نه ترسره کوي. داسې راته ښکاري چې دا د دوی عادت دی. پوځیان راغلل خو افغان اردو لا تر اوسه نه دی تیار سوي او دا د دوی مهرباني ده. دوی باید ډېر څه زده کړي. موږ دا نه وایو چې دوی د داسې لکه غربي ځواکونه او داسې به هیڅ کله هم ونسي. خو حد اقل کله چې موږ دلته راغلو دوی باید تیار وای او دوی دا خبره منلې وه چې موږ دې نن راسو. قومندان یې ویده دی. د میرسن ډله پر افغان اردو هیڅ واک نه لري ځکه دوی یوازې د خپل افغان قومندان خبره مني. داسې ښکاري چې دوی د خپل قومندان څخه پرته نه پوهیږي چې څه وکړي او زموږ هم همداسې حال دی. کپتان اوس له خپل قومندان سره رغیږي.
کوم چې له موږ سره په مجلس کې نن سهار و، نو دی اوس معلوموي چې په ژباړه کې خو به کومه ستونزه نه وي پیدا سوې چې دوی تر اوسه نه دي تیار سوي. غواړم چې ستاسو لخوا پوه سم چې آیا موږ په دې توافق سره رسېدلي وو چې موږ به نن د ګزمې لپاره د باندې وځو؟ او بیا قمندان له نورو پوځیانو سره راښکاره سول او پر لین برابر سول چې د ګزمې لپاره ولاړ سي. د 43 قومندان زموږ لیک باید دوی ته رسېدلی وای او اوس بیا تکراروم چې دوی باید د پیرې لپاره تیار واوسي. پای سمه ده. افغان اردو پیاده روان دي او برطانوي او امریکایي ځواکونه بیا له ټانګونو څخه د دوی حمایت کوي. دا نوې دوستي د راتلونکي لپاره یو مثال دی. زه په جاکال ټانک کې یم چې سر یې لوڅ دی. ډېره موده نه ده تېره سوې چې د میرسن ډلې یو شکمن شی ولیدی او داسې ښکاري چې زموږ کتار د دشمن لخوا تر څار لاندې دی. د ده سر ته وګورم، هلته د دې ونې تر څنګ دی. نو ستاسو شکمن دشمن همدا دی که نه؟ هو، داسې ښکاري چې یو یا دوه کسان دلته دي پر دا بام. دا بیا افغان اردو دی چې زموږ مخ ته او د شمال خوا ته روان دی. دی وایي چې له موږ سره په کافي اندازه معلومات نسته. زموږ د شمال خواته سیمې څخه خلک راوځي او هلته بیا یو سړی په موټر سایکل روان دی او دوی 4 یا 5 کسان ولیدل چې پیاده روان وو. ځای اردو زموږ په مخ کې دي او دوی کېدای سي چې لیدلي وي ځکه دوی له موږ څخه مخ کې دي. زموږ حمایت یوازې په ځمکه محدود نه دی. زموږ پر سر امریکایي الوتکې ګرځي او تصویرونه امریکایي پوځیانو ته استوي. دوی وایي چې طالبان له راکټانو سره په 5A کور کې دي. ډزې روانې دي. چپ خواته یو ډز وسو. خبر اوسئ، اردو اوس د شمال خواته ډزې کوي. اوس څرنګه چې طالبانو برید وکړ دوی ودرېدل او موږ له امریکایانو څخه خبر سو چې اردو ګزمه پای ته ورسوله. له دوی سره په کافي اندازه کسان نسته چې د خلاص میدان تر خپل واک لاندې راولي. نو دوی فیصله وکړه چې دوی به له دې اوار میدان څخه نه تیریږي سره له دې چې تاسو د دوی حمایت کوئ، خو بیا به هم دا ډیر خطر لري. همداسې ده. نو دا درته معلومه ده چې دشمن هلته دی، خو دا ستا مسؤلیت نه دی چې هلته ولاړ سې او برید پرې وکړې، ځکه افغان پوځیانو ویلي چې دوی به هلته نه ځي. هو، دوی اوس اراده وکړه چې له دې ځایه راووځي. موږ بیرته خپل ځای ته روان یو ځکه افغان پوځیانو اراده وکړه چې دوی غواړي خپل زور او قوت د راتلونکي لوی جنګ لپاره وساتي.